له حرامو ځان ساتل. شیخ سلیم صاحب کیسه کوي چې زه ځوان وم او په دې جومات کې مې د علم ترلاسه کولو په نیت واړول. له جومات سره نښتې یوه خونه ده، په هغه کې به اوسېدلم. دی وایي یو وخت زه سخت وږی شوم، 2 شپې مې هېڅ نه وه خوړلي، 3مه شپه مې هم څه پیدا نه کړل او له چا نه سوال کول مې هم زړه نه غوښتل. سهار دې حالت ته ورسېدم چې د ځان په هلاکېدلو وډار شوم. له ځان سره مې وویل چې اوس نو هغه وخت ده چې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره شرعاً مردار خوراک هم روا ده او له چا نه دومره شی غلا کول هم روا دی چې لوږه پرې لرې کړم. نو له ځانه سره مې غلا خوښه کړه. دی وایي د دې سیمې کورونه ټول پخواني، ډېر ګڼ او له یو بل سره نښتي جوړ شوي دي. که د یوه کور بام ته وخیږي، د کورونو په بامونو باندې د محلې پای ته هم تللی شي. شیخ سلیم صاحب وایي د خپلې خونې بام ته وختلم او بیا ورسره کور ته ور واوښتلم. په کور کې ښځه وه، له هغې مې ځان پټ کړ، ورسره بل کور ته ورغلم. هغه کور خالي و او ورښکته شوم. چې ښکته شوم د پخو خوړو بوی مې حس کړ. له ډېرې لوږې هغه بوی د مقناطیس په څېر خپل ځان ته کش کړم. هلته یو ګرم دیګ ایښی و، سر مې خلاص کړ، په هغه کې تور بانجان پاخه ایښي و چې منځونه یې له غوښې ډک و. یو مې راوکیښ، هغه ډېر ګرم و، خو زه له ډېرې لوږې په ګرمو او سړو نه وم. خوله مې پرې ولګوله چې 1-2 ځلې مې په خوله کې واړوه. په دې وخت کې مې سر ته دین او عقل راغلل. له ځان سره مې وویل د دیني علم طالب په جومات کې اوسې، پردي کور ته پټ راغلی او د غلا خواړه خورې. ګوله مې بیرته وغورځوله، تیز له کوره ووتلم او په منډه مې جومات ته ځان ورساوه. هلته زموږ استاد د طالبانو حلقې ته ناست و او درس یې ورته وایه. زه هم ورته کېنستلم، خو له ډېرې لوږې په دې نه پوهېدلم چې څه وایي. له لږ ځنډ وروسته درس خلاص او شاګردان رخصت شول. زه لا ناست وم چې استاد ته یوه ښځه راغله. هغه مکمله په پرده کې وه، د استاد خواته کېنستله. څه خبرې یې ورته وکړې خو ما وانه اورېدلې. استاد زه ور وغوښتلم او راته یې وویل ته واده غواړې؟ ما ورته وویل زه په جیب کې دومره پیسې نه لرم چې ځان ته وچه ډوډۍ پرې واخلم، واده به په څه شي کوم. استاد راته وویل دا ښځه وایي موږ دلته له بله ځایه راغلي یو او هیڅوک هم نه پیژنو. څه موده مخکې مې میړه مړ شو، د هغه کور او معاش ما ته راپاته شو. زه بل څوک نه لرم، یو سپین ږیری تره لرم، هغه د جومات په کونج کې چې ناسته، هغه هم هیڅ نه لري، له ما سره اوسي. دا ښځه وایي چې زه غواړم په حلاله نکاح میړه وکړم، څو له بد نظره خلکو ځان وساتم. استاد راته وویل که واده غواړې دا ښځه درته کوم او مهر یې زه درته پرې کوم. شیخ سلیم صاحب وایي ما استاد ته وویل چې داسې وي بیا یې غواړم. استاد سمدستي د هغې تره راوغوښت، 2 شاهدان یې هم پیدا کړل او په جومات کې یې نکاح راوتړله. له نکاح وروسته یې راته وویل اوس خپل کور ته ولاړ شئ. ما ښځه له لاس ونیوله او د هغې کور ته ولاړو. کور ته چې ننوتلو ښځې له مخه پرده لرې کړه. چې کور ته مې وکتل، هغه کور و چې لږ مخکې زه په غلا ورته راوښتی وم. ښځې راته وویل چې ډوډۍ خورې؟ ما ورته ویل هو خورم یې. هغې خواړه راوړل او زما مخ ته یې کېښودل. زه د الله قدرت او عجیب شان ته حیران پاتې وم. ښځې راته وویل ډېر خواږه تور بانجان مې له غوښې سره پاخه کړي دي، خو عجیبه ده نه پوهېږمه څوک دلته راغلی دی، له یوه نه یې یوه ګوله خوړلې ده. شیخ صاحب وایي ما ته ژړا راغله او په ژړا ژړا کې مې ټوله کیسه هغې ته تېره کړه. هغه هم حیرانه شوه. بیا یې وویل د الله جل جلاله عجیب شان ته ګوره، تا له یوې ګولې بانجانو چې درته حرام و ډډه وکړه، ځان دې ترې وساتئ. اوس الله تعالی هغه ټول بانجان، هغه کور او ورسره د هماغه کور ښځه ټول درته حلال وګرځول. عبرت
ګران ورونو، تاسې واورېدل چې شیخ صاحب له یوې حرامې ګولې ځان وساتئ. الله جل جلاله هغه خوراک او هغه کور او د هغه کور ښځه ټول په بدل کې ورته حلال وګرځول. نو موږ ته هم پکار ده چې له حرامو نه ځان وساتو، که څه هم یوه لقمه یعنې یوه ګوله وي. محترمو اوریدونکو، د اسلامي او تاریخي عبرتناکو کیسو لپاره زموږ د فیسبوک پاڼه حکایات مصنوي شریف د ثواب په خاطر در سره لایک او شیر کړئ.